بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العظيم. سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. دا سورة الانشقاق مکی سورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی 50 آیاتون دی. پدے سورت کے دا قیامت حالات حساب کتاب د نیکه او د بده بدلا ذکر کیږي اور پسې غافل انسان ته د بیدارېدو او د سوچ فکر لپاره ترغیب دی چې په الله ایمان وروړه او قرآن او پیژنو په قرآن باندې عمل وکړه. لومبے ذکر کیږي چې قیامت پر ورځ باندې دا اسمان به ټوټي ټوټي شي. دا ځمکه چې دې کې دننه څومره خزانې دي هغه ټولې را بهر شي. څومره په دې کې انسانان او حیوانات ډوب دي هغه ټول د دې نه راوځي. میدان حشر کې دا ځمکه داسې اواره وي چې په دې باندې هیڅ قسم غر ونا آبادی کند کپره غارونا هیڅ بم پکې نوي یو اواره تختوي لکه چې ربړ راخ کلی شوی دی یا سرمن راخ کلی شوی دی داس اواره تختوي. اذا السماء انشقت هغه واقعات کا چې اسمان با ټوټه ټوټي شي شق بشي شق ټوټه ټوټه. واذا الارض مدت او د ازمکه دا به خوره کړی شي. مد په معنا د راخکلو اوږدېدل. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ د ازمکه به داسې راخ کی شي خوره به کړی شي لکه چمړه یا ربړ چراغ کی شي اوږده شي. خو سره د دې میدان حشر کې چې په دې ځمکه باندې دا حشر کېږي د ابتدا د دنیا نه تر قیامته پورې تمام انسانان به راجم شي. نو هر انسان ته به دومره ځمکه میلو شي چې صرف 2 قدمه به پې لګېدلي زیاتي نه. د ځمکه کې چې څومره خزانې پرتې دي
وألقت ما فيها وتخلت راو بغرزي ما اغا فيها چې د ازمکه کې دي وتخلت دا بخالی شي. په دې ازمکه کې څومره انسانان پراته دي، څومره حیوانات دي، دا غوی د بدن ذرات پراته دي، دا به ټول د ازمکه نه بهر روزي. یو زلزله به راشي او زلزلې سره به ټول دا بهر شي. اذا السماء انشقت فكم وقت چې اسمان به ټوټې ټوټې شي واذنت لربها غوږ به کېږدي خپل پروردګار ته وحقت او لایق دي اسمان لا چې د رب حکم ته غوږ کېږدي. تکوینی حکم به چې ټوټې ټوټې شي، د رب حکم به مني. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او په کوم وخت چې د ازمکه به اوږده کړی شي، خوره به کړی شي. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا راو بغرزی ما اغس فیها چې په دې ازمکه کې دي وتخلت او دا به خالی شي. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا غوږ به کېږدي د خپل رب حکم ته وحقت او د ازمکې له لایق دي چې د رب حکم ومني. یا ایها الانسان انک کادح اے انسان، یا ایها الانسان اے انسان انک کادح بے شک تکلیف برداشت کوونکی الی ربک خپل پروردگار طرف تا کدحن په تکلیف برداشت کولو سره فملاقیه نو ته به خپل رب سره ملاقی شي یا به ته خپل کسب سره ملاقی شي. رب ته چې روانې نو د خپل استعداد مطابق محنت مشقت کې که بدیو نافرمانی کې او که د خیر کارونه کې هم خپل رب طرف ته روانې. یا ایها الانسان اے انسان انک کادح بے شک ته تکلیف برداشت کوونکی. د کدح معنا دا چې په یو کار کې پورا خپل توانائی خرج کې خپل قوت پکې خرج کې کدحن. الی ربک الی لقاء ربک د خپل رب ملاقات لروانې نو دې کې محنت مشقت برداشت کې. الله د تلار خولی دی، عقل یې درکړی دی، نو د خپل کوشش رخ صحیح طرف تکا. دنیا پرېږده او د آخرت فکر وکا. نو فملاقیه ته به د خپل رب سره ملاقی شي، ملاقات به د خپل رب سره کې. نو چې څه دې کړي نیک عمل دی او که بد عمل دی کړي نو رب سره به مخامخ شي، د هغې حساب کتاب به در سره وشي. فملاقیه دې کې دا ضمیر د کدح ته راجع دی، ته به د خپل محنت مشقت طرف ته ملاقی شي، د خپل محنت او مشقت به ووینې، رب له بلار شي او چې څه دې کړي هغه به هلته بیا مومې، که ښه دې کړي د هغې بدله به ومومې، که بد دې کړي د هغې بدله به بیا مومې. نو ملاقیه کې دا هی ضمیر دا د کدح ته دی، یا ملاقیه کې دا ضمیر رب طرف ته دی. نو بیا دا چې هر انسان په آخرت کې د خپل رب سره ملاوېدونکی دی، حساب کتاب د پاره د الله مخ کې پیش کېدونکی دی. نیک دی او که بد دی، کافر دی که مؤمن دی، د انجام به هلته د رب په مخ کې ښکاره کېږي. اوس د هغې ابتدا دا ده چې عملنامه چاته په خیط لاس کې ملاوېږي، چاته په ګس لاس کې ملاوېږي. ښي لاس والا دی به جنت ته ځي، د جنت لازوال نعمتونو ته به ورځي، او ګس طرف باندې چې ملاویږي د دوزخ طرف ته رواني. دا علامه ده دې چې دا کافر د دوزخ ته روان دی.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسیرا. فاما من اوتی کتابه پس ارغ سوک چاگه تورکلی شو عمل نامه ددو کتابه عمل نامه ددو بیمینه پخلاص ددو فسوف يحاسب حسابا یسیرا پس درده چه دسر حساب اکلی شی حسابا یسیرا آسان حساب کتاب. چاہتا عمل نامہ پا خلاص ملو شلا نو آسان حساب کتاب بوشو جنت تبلار شی اور اقبل کور بندیانو سر یارانو دوستانو سر و ملاویگی پا خوشحالے باندے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی من حوسب یوم القیامت عذبا چا سره چې قیامت پر حساب کتابو شو هغه په عذاب شو. کم بنده سره چې په قیامت کې حساب کتابو شو نو دا سره تباہ و برباد شو هلاک شو. عائشہ بی بی وی چې دې ده کې دا حساب یسیرا څه مطلب شو چا سره چې حساب شو غرق شو عذاب نه بچ کیږي. نو عائشہ بی بی د دې حساب یسیرا بیا څه مطلب دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې حساب یسیر دی دې کې الله فرمایلی دی نو د دې حقیقت دا دی چې د سره مکمل حساب کتاب نه کیږي بلکہ صرف دا اللہ پا مخ کی پیشی قدر اوشی او چا سره چې د عمل پورا پورا حساب کیږي دے بالکل نہ بچ کیږي. من نوقش عذبا چې مناقشه وسه دا دی ولی کړی دو دا دی ولی دا دی ولی کړی دو دا دی ولی کړی چې دا خبردار دی کې بچ کېدل نشته. او دا حساب یسیر دا چې بس کاغذ مخ تور کړی شو ټیک مار پکېږي زمخ کې زمخ کې نو ګوري اسی او ګوري نو ورته حساب کتاب نه کوي. نو دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې د مؤمنانو اعمال د رب په مخ کې اسی پیش کړی شي او د ایمان د برکته هر عمل باندې د سره مناقشه نوي دقه حساب یسیر وي. بیا به دې راشي خپل کور والا تا نو دې کور والا سره دې خبرې کوي دا کور والا نسه مراد دی د جنت حوران ته مراد دی چې دا د کور والا دی. هغه ته ویراشه د ما عمل نامه وګوره کړه سونه نمبر یې اغشتي وګوره ما خو پټاپ یم د ټولو نه زیاتې نمبر یې اغشتي دي نو ارچا تخپل عمل نامه خي یاد دی. اهل نه مراد داري چې په دنیا کې د کم اهل او عیالو هغه ته ویراشه د ما عمل نامه وګوره اغیم کامیاب دی. دا کور خلق دا بزرگ دا کور خلق اغم بزرگان دی ناغم کامیاب دی نوی تراشی دا ما عمل نامو گوره خوش خبری ولا ورکی سڑے چه پاسیو دا نمبر ڈیری کنا گزٹی کرتی نو دے پلارم ارچاتا ہوئی چه کوشش کئی چه زر کور تزانو رسو ما نو دا کور بندیانو تم زر الوی چه راشے کنا مانن دونو نمبر واغشتی نو پا قیامت کے چه دل عمل نامو ورکلی شلا نو دے حورانو تم الوی او دا کور اهل و عیال دا دنیا اغویت الوی. فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هر چه اغسوک دی چه دل ورکلی شو عمل نامه دا بیمینه پخپل خلاص بانده فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چه دتبا اکریشی حسابا يسيرا آسان حسابو وینقلب الى اهله دے با واپس لارشی الى اهله خپل کور والوتا مسرورا پا خوشحالے باندے ند صدا یرشتنے نہ دا اللہ دا غصے و دا غضب یرشتا دیر پا امن باندے پا اطمینان باندے
خپل یاران دوستان خپلوان هغوی له بلاړ شو خوشحالي مناوي ورته وي زما عمل نامه وګوره وینقلب الى اهله مسرورا واپس کیږي د خپل کور ته خپل اهل او عیال ته مسرورا په خوشاله باندې واما من اوتي كتابه وراء ظهره هر چې هغه څوک دی چې ورکړي شو عمل نامه د وراء ظهره رست د شاده دنه بعض کسانو ته عمل نامه په خلاص ده او بعض ته په ګس لاس ده او بعض ته په شاده چې د لاسونه ولا شاته تړلې دي نو په شا ولا عمل نامه ورکړي شي واما من اوتي كتابه هر چې هغه څوک دی چې ورکړي شو د عمل نامه د وراء ظهره رست د شاده دنه فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو پس زرد چی دی برابلی ثبورا مرگ وی خدای مرگ راولی چی دا دی مصیبت نخلاص شما دا عذاب دا یری مرگ غواړي و دا غده کی بیا مرگ نشته دی په دنیا کې چې سړی تنگ شي نو مرگ غواړي دا خیالي چې پس دا مرگ جوړ پقلار بشم و چې دنیا کې عمل داسې د کړي چې آخرت د ډمبرو لرګي د نو سبا اخواتا بیا موږ وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کی بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اور سو کہ کدھر جائیں گے اس پتہ دے کہ بدے مرگ غواړي چې خدای ما مړ کې خدای دې وجنی نا ثم لا يموت فيها ولا يحيى نب پکمریو نب رغيږي نہ جن نہ مرگ فسوف يدعو ثبورا پزر دې چې دې ببلی مرگ لرا ويصلى سعيرا داخل بشدي اورتا انه كان في اهله مسرورا بے شک دی پخپل اہل کے پا دنیا کے مسرورا دیر بیغمو دا آخرت فکر ورسرنو پا دنیا کے دا آخرت نہ بے فکرو دا آخرت دا بدلے فکرے نو کرے دا غم نہ خبر نو اس پا غم کے گرفتار دے کہ دنیا کے سو غم جنو اب آخرت کے خوشحالی اور چلی دنیا کے خوشحال دن التب غم جنی انه ظن ان لن يحور بے شک د خیال او گمان کو ان لن يحور چې دې به واپس کیږي نه آخرت ته د حساب کتاب خیال نو د الله په مخ کې واپس کېدل او درېدل خیال نو د الله په مخ کې د زری زری د حساب فکر نو ځکه په دنیا کې په هر څه باندې لکه د زمری ورته ډېر زلورو د ګناه په کارونه به ورته انه ظن ان لن يحورا د خیال دا په دنیا کې د خیال دا ان لن يحور چې دی به الله تنور واپس کیږي بلا ولنا ان ربه كان به بصيرا بشک رب د پد باندې بیناو الله لید چې د بس کول د پیدائش نه تر مرګ پورې الله د نظر لاندې وي پیدائش نہ مخ کی روح دے کمزو بدن دے کمزو اللہ تا معلومو بیادوارا اللہ یو ذکرل عقل فکر در کچھ صدقول ناغا اللہ لیدل پا جبا دے سوے پا زڑا دے ستیرے دل پا لاس پو پاندامون دے سکول دا طول دا اللہ دے نظر اللہ دی اللہ خوشی نے پریخی فلا اقسم بالشفق فلا اقسمو پس قسم خرما لا لفظ زائد دے فلا اقسمو پس قسم خرما بالشفق پا شفق باندے ما خام چنور پرودی نو دا اسمان لمن کی سرخی کاری دغ سرخیتا شفق وی نو دا اسمان پا لمن کی سرخی پاغی قسم خرما واللیل وما وسق قسم خرما پشپا باندے
قسم ملی پشپا باندې وما پاغس باندې وسق چې د شپې راجمع کړي وي شپه کې سس راجمع کیږي پاغه ټولو باندې قسم چې دا مخلوقات د ورځې ګرځي انسانان حیوانات د خپل رزق په تلاش کې ګرځي او چې شپه شي نو حیوانات خپل جالو تراشي انسانان خپل کورونو تراشي خپل ټکانې لراشي والقمر اذا اتسق قسم می پس پومه باندې اذا اتسقا چې کله دا پوره شي د سورلسم اس پومه پوره شي حد کمال ته ورسي لتركبن طبقا عن طبق خامخا تاسو خېده د یو طبقې نه بلې طبقې ته په دنیا کې مختلف حالات در باندې راځي کله یو حالت کې کله بل حالت کې لتركبن طبقا عن طبق طبق قط فقط طبقه طبقه جمع طبقات لتركبن رکوب په معنا د سورلې دی دې کې مطلب دا دی چې بني آدم همیشه د یوې طبقې نه دویمه طبقې ته ورسور شي یوې پوړې نه دویمه پوړې ته ور اوخیږي انسان د خپل پیدایش د ابتدا نه انتها پورې په یو حال باندې نه دی کله په یو حال کله په بل حال یوې درجه کې وی بیا بل درجه کې پیدایش نه مخکې د کائنات په دې ذراتو کې خور ور پروت دی بیا دغه کائنات خوري وري ذرې د انسان بدن تراغلې خوراک په شکل کې بیا وینه جوړه شولا د وینې نه نطفه جوړه شولا نطفه سپین رنگ کې و پر رحم کې پرته بیا تی وینه جوړه شولا چکه وینه شولا ورپسې بیا جوړې شوی قطره د غوخه جوړه شو بیا پکې اډو کې اندامونه جوړ شو بیا وته غوخه ورواچول شولا دا طبقات یو طبق نبل طبق تور اوړي بیا چې کله جسم برابر شو د مور د رحم نه د کلمې په ذریعہ باندې هغه د حیض وینې زوي د بدن ته ورځو دې په غټيږي بیا دغه نه پس دې دنیا ته راغی او بیا راغی په دې پاک تک سپین پیول الله ورکی بیا دغه خوراک نه پس ورو د دنیا خوراکونه شروع شو 2 کال کې دې د پيو نه من کړې شو او بیا د دنیا خوندور خوراکونه هغه کول ورو په خړپوس شو په ګرځېدو شو لوب ټوکو کې وخت یې ریدو بیا د تعلیم دور راغی بیا جوان نوجوان پوخ عمر واده شو بچیو شو ورپسې بوډا شو د بوډاوالي نه کمزوري تر دې چې د مرګ په پوړې کې ناست او آخرت طرف ته پورې وته لتركبن طبقا عن طبق کله په یو طبقه کې او کله په بل طبقه کې مختلف بیماریان امراضي چې د ټولو بیماریانو نه بچ شي د زوړوالي او د بوډاوالي نه بچ کېږي او د زوړوالي بوډاوالي نه پس د مرګ نه بچ کېږي چې مړ شول نه بیا شو قبر تلاړي دا یو ویټینګ روم دی کله دنیا کردار دی خشتو نو خشته ویټینګ روم کې او د دنیا کردار کړي خرابو نو یو خراب ویټینګ روم کې پروت دی فکر کو ان الی ربک الرجعا بندا ستا رجوع الله طرف ته کیږي الی ربک المنتهى رسیدل لکم ځای کیږي خپل رب طرف ته ستا انتها ده نو دیو جن په دې دنیا کې سوچ فکر کوا پیغمبر علیہ السلام فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب په دې دنیا کې داسې اوسېګا لکه چې ته مسافر یې غریب ناشنا مسافر د بل ځای راغلی سوره دې بده دې کې اوسېږي او بیا بځي
نو دا غریب مسافر ته وی خو چې دې لږ وخت تیری نو دې ته غریب وی او بعض بنده خدا سی وی چې وخت هم نه تیری بلکې پلار تیریدون کې وی نو کن فی الدنیا کأنک غریب دا سی لک او مسافر او عابر سبیل یا پلار تیریدون کې ځان حساب کا دلته د اوسېدو وخت هم نه لري دلته د دمې وخت هم نشه پلار تیریدون کې جوړ شه نو دې طبقات ته خیال کوه چې سبق ول غواړي دې پسې بس قدمي دې پسې قدم لتركبن طبقا عن طبق خامخا تاسو پورته ورخیږي د یو طبقې نه بلې طبقې ته فما لهم لا يؤمنون پس شوی دی پدوی باندې لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي ولی ایمان نه وروړي وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کله چې پدوی باندې قرآن ولستی شي لا يسجدون سجده نه کوي چې قرآن د تو ولستی شي نو سجده کوا عاجزی کوا سجده وکا بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه خلک چې کفر کړي دي يكذبون نسبت د دروغو کوي حق ته والله اعلم بما يوعون او الله خبردار دی بما طاغ سبحانه يوعون چې دوی په ځان کې راجمع کوي دوی په خپل ځان کې په ځړه کې کم تکذیب راجمع کړي دي د دین اسلام سره کم کینه بغض حسد راجمع کړي دي الله په خبر دی فبشرهم بعذاب الیم فزیر ورک دویتا دا عذاب علیم دا دردناک عذاب زیر ورک الا الذین آمنوا مگر اغا خلق چی ایمان روڑی دے وعمل الصالحات وعملی دنیکے کردی دے اغیل عذاب نشت دے لهم اجر غیر ممنون اغیل پارداس اجر و ثواب دے غیر ممنون چاگب انتہا دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين